بسم الله الرحمن الرحیم. نن دې ویډیو کې درته ښیم چې نوی موبایل خلک څنګه بیچي کوي، چې دې کې څه شی خراب دي څه شی خراب نه دي. ډېره اسانه طریقه دی. دې دپاره به پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړې. پلی سټور ته به لاړ شي. پلی سټور کې به ولیکې ډیوایس انفو. دا یو اپلیکیشن دی، ما سره ډاونلوډ دی. د اپلیکیشن زه کولاوم. دې ځای کې لاندې لیکلي دي ټیسټ باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ تاسو کتلی شو دې ځای کې ډسپلی، فلش لایټ، لوډ سپیکر هر یو شی کومې شی ته چې کوئ هغه باندې کلیک کړه. ډسپلی باندې زه کلیک کوم. نیکسټ. دا ګورئ ډسپلی. دا ګورئ ډسپلی تاسو کتلی شئ. ډسپلی ټیک دی. دې ځای کې لاندې لیکلی دي ملټي ټچ. اوس یې ټچ چې کوم څه ټچ کار کوي که نه کوي. دا ګورئ ټچ باندې به کلیک کړئ. کوم ځای چې کوي هغه ځای باندې به کلیک کړئ چې ټچ کار کوي که نه کوي. دا تاسو کتلی شو ټچ هم کار کوي. بیا لاندې لیکلي دي فلش لایټ. دې باندې به کلیک کړئ. ګورئ ما سره فلش لایټ آن شو. دا هم کار کوي. لوډ سپیکر باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ لوډ سپیکر هم ټیک دی. ایر سپیکر دا ګورئ دا هم کار کوي. چارجینګ زی چارجر ته لګوم. دا ګورئ چارجینګ هم کار کوي. وایبریشن دا تاسو کتلی شو. وایبریشن مغله موبایل نه کوي. وایبریشن مسله دی ورکې. دې ځای کې تاسو ته پته لګي چې کوم شی کار نه کوي. اوس د مغله موبایل وایبریشن نه کوي. دې اپلیکیشن نه تاسو ته پته لګي چې موبایل کې څه مسله دی. اوس تاسو کتلی شو وایبریشن مغله کار نه کوي. بلوټوث ځان کوم. دا ګورئ ټیسټ پاسټ بلوټوث هم کار کوي. فنګر ټیسټ دا ګورئ فنګر هم کار کوي. دې ځای کې تاسو هر یو شی چې کولی شو کوم یو کار نه کوي تاسو ته پته لګي بیا.